بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې تاسو ته د یو څو خوبونو باره کې معلومات درکوم چې هغه خوبونه وکتلی شي نو دا په دې باندې دلالت کوي چې تا باندې اساني راځي، کامیابي راځي، کامیابیږي، مشکلات دې حل کیږي، اساني در باندې راځي، د الله تعالی رحم در باندې کیږي او فراخي راځي در باندې، اقتصادي مشکلات وي هغه حل کیږي، پریشانی وي هغه ختمیږي. نو هغه کوم خوبونه دي؟ څه کله ته په خوب کې وګورې څه یو کشتي کې کېناستې او په اسانه باندې په اوبو روان شو، په اوبو باندې دا کشتي روانه شوه، نو دا هم ښه تعبیر لري. په دې باندې تعبیر کېږي ستا باندې اساني راځي، کار دې روانېږي، مشکلات دې حل کېږي، اقتصادي مشکلات دې حل کېږي، سفر مسله سفر دې کېږي، نو په دې باندې تعبیر کېږي. او څه کله ته وګورې څه په اس باندې کېناستې، خصوصا سپین اس باندې ته کېناستې یا اس ته اخلې یا په اسانه باندې روانېږي، ستا په کنټرول کې ده، نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي ستا ارمانونه پوره کېږي، مشکلات دې حل کېږي، اقتصادي مشکل بیا هغه حل کېږي، فراخي راځي او کامیابیږي او خپل منزل مقصود ته رسېږي. او څه کله خوب ګورې څه زینو باندې خېځي، زینې ګورې څه یو ځای کې زینې دي او ته کور ده، کوټه ده، منزل ده او په هغه باندې ته هغه زینو باندې ښه په طریقه باندې خېځي، نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې ته خپل هدف ته رسېږي، ته رشد کوي، ته مخکې کېږي، تا ته الله تعالی عزت نصیب کوي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي. او کله څه خوب وګورې ته څه غر ته خېځې، غر ته ختل هم غر کامیابي، خپل اهدافو ته رسېدل، خپل ارمانونو ته رسېدلو باندې تعبیر کېږي. څه کله تا وکتل په خوب کې ته غر باندې پورته شوې، معنا دا ستا په مخ کې څه کوم مشکل ده حل کېږي، تکلیفونه دې رفع کېږي، مشکلات دې حل کېږي، مریضي وي هغه الله تعالی شفا درکړي، اقتصادي مشکل وي، بیکاري وي، نور مشکلات وي هغه ټول ختمیږي. او بیا څه کله ته وګورې څه نوی موټر دې اخیستی وي، موټر څه ده دا ستا په کنټرول کې ده او ښه روانېږي، نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي ستا مشکلات حل کېږي. کورنۍ مسایل وي، خصوصا په کورنۍ مسایل باندې څه نور څوک وګورې د سره ناست دي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي ستا مشکلات حل کېږي. یو مسله کې هم څه بې اتفاقي وي هغه ته یو نتیجې ته تاسو رسېږئ. څه کله ته په خوب کې وګورې څه په هوا کېږي، ښه په ارامه باندې په هوا کېږي او په هوا کې ګرځي او ته خپل ځان باندې کنټرول لري، ډېر پورته شوی نه یې چې سره لګېږي نه، د کوزېدو امکان دې وي، نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي ستا مشکلات حل کېږي، خپل ارزوګانو ته رسېږي، کامیابي ته رسېږي، تکلیفونه دې رفع کېږي، دا په دې باندې تعبیر کېږي. او بل څه ته په خوب کې وګورې څه مار وژنې یا سپی وژنې یا زمری وژنې، دا په خوب کې کتل دا کم شیان څه ضرري شیان دي، دا څه په خوب کې ته وګورې څه دا وژنې ختموي په خوب کې، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې یو خطر، یو د ستا د ابرو ته یو خطر و، عزت ته د یو خطر و، مال ته د یو خطر و، جان ته د یو خطر و، اولاد ته د یو خطر و، الله تعالی هغه خطرونه تا نه ایسته کوي، تا د خطرونو الله تعالی حفاظت کوي، نو دا په دې باندې خوشحاله اوسېږه چې الله تعالی تا باندې اساني راولي. کله یو شی ضرري شیان دې په خوب کې وژل، نوی بوټ یا څپلۍ اخیستل، څه کله ته په خوب کې وګوره څه نوی بوټ اخلي یا څپلۍ اخلي، نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي سفر دې اسانه کېږي، که سفر دې مخکې وي سفر دې کېږي، سفر کې دې خیر ده، سفر دې کېږي او کارونه دې جوړېږي، مشکلات دې حل کېږي، دا هم په دې باندې ځکه روانېدل ته څه کله نوی بوټ یو شی ته اخلي نو په هغه باندې ته روانېږي، نو بیا سړی ډېر راحت ځي، نو معنا دا ستا کارونه په راحت سره روانېږي. او که واده مسلې په واده باندې هم تعبیرېدلی شي د بوټان، او که امتحان دې مخکې وي په امتحان کې د کامیابي باندې هم تعبیر کېږي چې په دې امتحان کې ته کامیابېږي. همدارنګه نوي کالي څه ده، هم نوي کالي څه کله ته وګورې په خوب کې څه نوي کالي اغوندي، دا هم په واده باندې تعبیر کېږي، په تغییر د حالاتو باندې تعبیر کېږي. نوي کالي څه ده په خوب کې دا هم څه کله برابر وي، اوږد وي، کمیس وي، نو دا په دینداري باندې هم بیا تعبیرېدلی شي. څه کله ته په خوب کې وګوره څه ته طواف کوې د بیت الله نه، د کعبې نه ته طواف کوې، احرام دې تړلی وي، نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي ستا باندې اساني راځي، مشکلات دې حل کېږي. ځکه دا حج څه ده، دا طواف څه ده، دا هغه څوک کوي چې غني وي، څه کله هغه غني وي نو حج کولی سي، نو څه کله تا په خوب کې وکوت ته حج کوې، احرام دې تړلی وي، طواف کوې، نو معنا دا څه ته که اقتصادي مشکل دې وي نو اقتصادي مشکل دې حل کېږي، قرضونه وي الله تعالی قرضونه ختموي، نو دا هم تعبیر لري. نو دا هغه خوبونو په باره کې معلومات په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا مشکلات حل کېږي، په غنا یا په پیسهداري یا په مالداري باندې تعبیر کېږي، په ارامي باندې تعبیر کېږي، په واده باندې تعبیر کېږي، په سفر باندې تعبیر کېږي، خپل ارمانونو ته رسېدو باندې تعبیر کېږي، مشکلاتو حل کېدو، اقتصادي مشکلاتو حل کېدو باندې تعبیر کېږي. هغه خوبونو باره کې
ما تاسو ته معلومات درکړه. والله تعالی اعلم.